مامو ما ویل که تاسو ځان سلامه په کال کې واخلئ. امرانه بني آدمه دا خو ډېر ښکلی ماشوم دی او موقع ده د موقع نه پیدا واله او ځان سره یې بوځه. راځه ماشومه چې دننه ځو. ګوره ماشومه ستا نه موږ ډېر زیات تنګ راغلو. ولې چاچو ما څه کړي دي؟ نور به ته څه وکړې ماشومه؟ د لارو نه دې راته ډېران جوړ کړی دی. موږ یې راغونډو او ته یې خورې. چاچو ته خو په ډیلن کې دننه کبل راغونډ. چپ شه ما له جواب راکې. چاچو موږ ډېر غریبانان یو. چپ شه د غریب بچیا. چاچو خبرې پرېږدوه. ستا سره به زه څه خبرې وکړم؟ ټایم پې مه خرابوه. دا بوجۍ ته واله او ورته وایې که چې دا ماشوم ولې جاړي؟ ماشومه ولې جاړي؟ مامو ما سره کبل راغونډو ام بابا لاغې زه یې ووالم. بچوړیا ته ولې کباړه راغونډې؟ چاچو ما کبل راغونډو. ما سکول ته په سبزي ویستم کسان لاړو ومې لاره کبل هلته وکړو نو مې ووالم. اوس به زه خپلې ابي له څه جواب ورکوم؟ بچوړیا غم مه کوه. کور کې به تا ته هېڅ ټینشن نه. دا پیسې واخله او په دې باندې کور ته سبزي ویسه. ټیک شو؟ سبزي ویسه، غم مه کوه بچوړیا. ښه الله دې ستا په حال رحم وکړي. الله دې ستا په حال ځه شابه. الله دې دې غریبانو په حال رحم وکړي چې الله نه یې پوره کړي. نو موږ انسانان به د انسان سره څه کوو؟ او که ښه هم کوو که نه یو ټایم به وکړو، دوه ټایمه به وکړو، درې ټایمه به وکړو، همیشه دپاره موږ ښه نه شو کولی. ځکه چې په هر انسان باندې خپل بوجي چې الله نه یې پوره کړی انسان یې نه شي پوره کولی. خو د دې غریبانانو دی الله مل شي او د دې غریبانانو دی الله مل شي او د دې غریبانانو په حال دی الله رحم وکړي. آمین ثم سری خانه مامو ډېر غریبانان ما د ځان سره په کال کا. ماشومه ته به زموږ څه کار وکړې؟ صفایي به کوم چې به وړم راوړم
نور څه خدمت موبایل به خرڅوم یا دوکان یې ټاله اخیستل وي هغه به وړم راوړم. ماشومه زموږ سره کار نشته ته تللی شي. ولې ماشومه؟ مامو موږ د ځان سره په کال کې موږ ډېر غریبانان یو. ماشومه ډېر زیات خفه شوم در باندې. او اوس خو چې ماشوم څوک د ځان سره په کار کوي نو حکومت پې پرچکت کوي او ډېر زیاتې مسلې دي جوړېږي. ځان له مسلې نشم جوړولی. ماشومه ځه الله دې ستا په حال رحم وکړي. مامو موږ ډېر غریبانان یو ځکه ځای په کال کې په کال راته میلاو نه شو. ښه نو زه څه وکړم؟ مامو ما ویل که تاسو ځان سره ما په کال کې واخلئ. امرانه بني ادمه دا خو ډېر ښکلی ماشوم دی او موقع ده د موقع نه پیدا واله ځان سره یې بوځه. راځه ماشومه چې دننه ځو. ماشومه ستا دپاره کارونه ډېر دی ښه ماشوم دی دی به څه کار وکړي. تا ته څه پته ده څه وخت مخکې زه ډېر د غربت سره مخ وم. د دې ماشوم په شان زما یو زوی و چې د پبلک سکول د سبق د ویلو ډېر زیات ارمان و. زما د هغه سکول وس نه کېدو او بیا زما هغه زوی د کینسر په بیمارۍ باندې وفات شو. په دې ماشوم کې ما ته د خپل زوی شکل ښکار کړ. په دې ماشوم به زه په غټ سکول کې سبق وایم او د کور خرچه به هم چل و. یا الله ستا لاک لاک شکر دی ما چې کوم خوب لیدو نن مې هغه به رښتیا شو. जिब्री दुनिया दारणा हो ओ हरणादा ओ हरणादा ओ हरणादा ओ हरणादरणा गुद्दी जमा पकलम नजर जमा प किताब अरमान पजड़ की मुस्के लगा तस्वीर प गुलाब दगा तस्वीर दे रना दगा मुस्का दे खासुया दा क्लास सेकंड है تاسو به داسې کار وکړئ کله چې روزانه سکول ته سهار راځئ خپل ځان پالش کړي. یس سر. ویښته واړه. یس سر.
منګزوي به روزانه په غوړوي یس سر وګونه واړه کوي یس سر پینټ او شرټ چې دا تاسو استری خځه یس سر او بیلټ اچوي ٹھیک شو یس سر کله چې ډوډۍ خورئ دا غي نمبر کې لاس په صابون باندې ځي ٹھیک شو یس سر کله چې واشروم څلاړ شي او د واشروم نه واپس راوځي نو هم بلاس په صابون باندې ځي ٹھیک شو یس سر کله چې تاسو لب یو کوي او واپس بیا ځي کډوډۍ خوري او کنه خوري چې لب یو کوي دا غي نه بس په هم لاسونه په صابون باندې ځي ها یس سر د خپل ځان په خیال ساتئ چې کوم سړی نه پیژني څوک پیژني نه هغه سره به چرته ځئ نه که تاسو ته څوک ووایي چې راځه زما سره په ګاډي کې کښېنه چې نه پیژني هغه سره به نه ځئ ټیک ده بیا ها بل د هر ماشوم نه به سبا زه تپوس کوم چې هر یو ماشوم ته د خپل پلار نمبر ونه ورځي ښه د څه نمبر د موبایل نمبر د موبایل نمبر ولې که سبا تا سره څه حادثه پېښه شي ټیک ده چې تا د خپل پلار نمبر ته ځي چې هغه په ټایم باندې خبرېږي یا مونږ ته وایي یا خپل پلار ته یا خپل مشر ته بل چا ته چې دا تاسو ته دې خبرې پته وي ټیک ده که نه او سهار به سکول ته په ټایم راځئ ښه خزویا زه به ستاسو نه اوس تپوس کومه یو کوېسچن درنه کومه چاله چې د هغې انسر ورځي ما ته به لاس اوچتوئ اوکې ها مونږ په کوم ملک کې اوسېږو زموږ د ملک څه نوم دی چاله ورځي لاس اوچت کړئ سبتین بیٹا ودرېږه زویا مونږ په کوم ملک کې اوسېږو پاکستان کوم ملک کې پاکستان پاکستان بیٹا اچھا صاحب بیٹا ودرېږه ته وایي چې مونږ په پاکستان کې اوسېږو سبتین نو د دې پاکستان سپیل سره څه سپیلنګ دی پاکستان PAKISTAN اگین دوباره حضور وایه PAKISTAN ویل دن شاباش راځئ چې په خپل چاپیریال کې هر ماشوم خپل ماشوم وګڼو او د تعلیم په غرض یې په سکول کې داخل کړو ولې چې علم رڼا ده او د علم د وجې یو کامیابه او ښه معاشره جوړېدی شي راته جوړه که تختې جوړه لکه لمکه د ټوپک ته د شپېلې لاره د ګنداغ نه راته جوړه که تختې مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د گھنټې نشان هم دباو کړئ چې می غزل نیمګړې دې اور بل نیمګړې دې چې می غزل